لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. په حج کې سنت غسلونه او د هغو ځایونه. شپږ څلوېښتمه پوښتنه: په حج کې سنت غسلونه کوم دي؟ په کومو وختونو او ځایونو کې دي؟ ځواب: په حج کې سنت غسلونه دا دي: اول، د احرام لپاره غسل کول سنت دي. دوهم، د مکې مکرمې ښار ته د داخلېدو لپاره غسل کول سنت دي. دریم، د عرفات د درېدو لپاره غسل کول سنت دي. څلورم، د مزدلفې د وقوف یعنی درېدو لپاره غسل کول سنت دي. پنځم، د طواف زیارت د کولو لپاره غسل کول سنت دي. شپږم، اووم او اتم، د شیطانانو د ویشتلو د دوهمې، درېیمې، څلورمې ورځو لپاره غسل کول سنت دي. د اولې ورځې د شیطان ویشتلو لپاره غسل سنت نه دی. نهم، د طواف صدر د کولو لپاره غسل کول سنت دي. لسم، د مدینې منورې حرم شریف ته د داخلېدو لپاره غسل کول سنت دي. لبيك اللهم لبيك.